خوله بنده که داړه دومره مې ښایسته کړې که نه هغه د ریسلینګ والا څه دی جان سینا هغه شی مې نه جوړ کړو جان سینا په زړه خولې کې ما راوړې جوړ کړو پرېږده ظالمه دا بوتار دې بند کړه دونه ښایسته شو په دې به خوشحالې بس نورې خبرې خو په دې به خوشحالې ظالمه ته چې کونډې مې روټې دا دې سر نو بس تا دا سره الله پاک دقسې جوړ کړی دی اوس او دوی خوشکیو ته به کې وګوره د خدای ټولو نګارې وران مه کړه دې ته وګوره مړه که په دې مشین دې نه غوا مړه که ورته ووایه دادا ته ما مه یادوه که نه ګوره داسې کار دی هغې نه به 10 روپۍ تاله درکړم ځه 10 روپۍ به دې تاله درکړم خو دادا ته ونه وایې ښه دا څه کوې په قهر د مولا اخته شې دا داسې لوپې راکوي ویښته مې واړه کتله او دې لاغې پته نه یې پورې هغه دروازې وټکولو دا مشري تر واجه دلته کېنولې مساره داسې ته وګوره نو ته هم ورته کېناستې څنګه ښکاري نازکې اول ده ووایې ته ولارې تباکه ته وې کو خروتې وخوړه داسې ښکاري ته ماته وې ما د قسم ګورو سره وخت تېر کړی وي ښه ټیټ چل راځي دا اوس ته وګوره ما یې صفري دې ښه جوړه کړه نو زه تاسو ته ویم انسان له کار قصب وګورئ دا خو درته نه چې تاسو یو مشینان راولئ او ګرده یو بل په سرونو کې لارې وباسئ غلی شه ظالمه دا خو نازکې دا اخته مې وله ځکه دغه کړو زه ویل واړه کومې خو ما ویل بیخي به یې ترې کړم د ده نه ټولې سپږې ما ته رالې په قهر اخته شي هغې کې دونه نشته لکه څونه چې تا کې دي خوشحاله مه شئ لږ ته په شرمونو وشرمو کور مالک کې به زه سترګې څنګه لګوم وي به چې هغه ګنجیان اوسه پورې په داړو یادېږي اوس په ګنجي یادېږي ته هغه جینۍ ته به اوس ښکاره کومه خو زما خوښه وه همدغه شانتې ښې ته دې میلو ته ولې کېناستې ما ته غلی شو تاسو چکړې مه کوئ کېنه کېنه دا لږ شان دغه پاتې دی دا وګوره دا وګوره څومره ښایسته شو سر نه علمه زیارت ګټه جوړه کړه دا ګټه ستا سر د مخکې نه ګټه و بس ما ته صرف خلکو ته مې خالي کړو چې ګټه دی دې ته وګوره اوس بله دا لږ پرېږدي یاره زه خو وایم چې دا وله پرېږدمه دقسې په کلي کې لکه واړه کوم دی واړه کوم دی هغه ون سایډ داسې نه تا چېرته ون سایډ نوم اورېدلی دی په شرم دی لکه شرمه هلکه راشه هلکه راشه دې خوا راشه اوس یې راته زه نیسمه زر وله ګنجي وینې ته څه راسره نازکې وینې څه په شرمېږي دا له مزه اوس کېنه کېنه دا له همدغه افلا شانتې تاسو ښه او تا د مله خوشحاله نه کړي تاسو بار ته د دې لپاره معلوم ولې نازکې موږ له څه چل نازي ده دي بس ته دی خو بس دا خمبیر په شان لرګی دی دا یاره خو ماله کلفي ده دا شیز پرې راکاږه دی اخته به زما د رزو نشته ما ته دې سټ کې نیولې د وزر یې وله ګر ګور کا ورې ونړخې غصه وي په دا شیز ډېر تېره دی دوبۍ نه راغلی او تیار نه وې توبې د خور او یېرې دا شه پسې دي دا هلکه په سر کې د له چارنګ اړولې مه چاړه بس مه چاړه همدغه شانتې ښې تاسو ما نه نن د پس نه د کوره بار روزې زه تاسو ته یم ځان له کاره ګورې تاسو به دلته دا چلونه کوئ که نه پرېږده بس دا پرېږده د شیزي دغه شیزي پرېږده دغه نیمچه پرېږده دا خوله دې له ماتومه په مه کوئ که نه مه کوئ مه مې شرموئ بس دې که نه زه به دادا ته ستاسو د دواړو دا ټولې خبرې کوم تاسو د الله کور ته راولي د خو ظالم په شرمونو خدای دې په زر قامه کې دقه شانتې وشرموه تا لا شرمولی ما نه شرمولی دا نو شرم څنګه یې ته وګوره دا به په هغه جینۍ پسې ګرځېدو او د هغې هم ډېر خوښ و نو ما ویل لاشه دا ورته بدرنګه کړو کېدای شي ما خوښ کړي دې نه بعد وایي نو ته خو تیاره خربوزې په تا کې د خو اخیستې دي په ما کې ته به وینې چې دا ویني هغه جینۍ د دې نه بعد که نه نو په ده پسې به خاندي هغه شیزم نه مانې کار پرېښود نور پرې کار نه کوي یارو وایي چارج مې جوړ دا زر کورله وایي شاته ولې دا بودې پرېږده ښکلې پونې به ورته ولې واچوي ښځه به دا پرېږده تم وایي وکې کړه پره کې وای خدای ګورې ما سره چېرته کور مالت کې لار نه شي ها ماشاءالله اوس د باندې شرمېږم اوسه پورې باندې دونه نه شرمېدم اوس وایي خدایه دا لاس څه دي نه نه صبر وکړه الله دې خوشحاله مه شي د کار د ټک نه د روټۍ د خوړلې او بس د دقې یې دا درواني کارونه درته وایه نه دا کار نه دی دې ته وګوره زه کوټه به دې مالو دغه کې اوس خلک دي دا ځه کور ته ځه او هغه هلکانو سره څه نوم یې هغه ټینګه هغه ګلخان سره ګورې په لار کې سیده ځه زه کور ته سیده ځم چې ګلخان سره نه ودرېږم زه هغوی کره تلم څه سوال جواب مې ورته کوه اوس په کور ته لاړه شم ډایرکټ کور ته راځې دا ویښته ظالمه په موټو به مې د نستو دنیا خلک یې خرڅوي دا ویسه دا به خرڅ کړو ځان له پشکه روټۍ مروټۍ والي نور خاص دا نه خرڅېږي هغه چې په ګومن څو چې د جینکو ویښته خرڅېږي د هلکانو ویښته دا ته سړی ښکاري نازکې د جینکو هغې دا سړی دی بس زه دا نه لاړم راځئ کور ته په وخت دا وګوره ظالمه
دونه ښایسته شولې ځان ته په شیشه کې ګوره شیشه دې څه کړه صحیح دي صحیح اوکې یا ورګه مخه ته یو دوی خې دا لوم کنه دا پرې دی اوس پرېږه ده کنه نه ما یا چوړي اګو خانه پاس نه دا چوبه می ګل می گاچی او د شادام کو منزل زو بیا را پاسېدلې هغه کټ کې ناستې خازا او څنګه چلو شو هغه رښتې یل بیا رښتې په نصیبونو کېږي او پم ورغلی و پسې هغه موږ به درځو الګ په ګورو او ان شاء الله چې راشي ولې کو ګورو نو خبراته کوي خازا نه د نه قابل سره زوی ښا سره زوی سترګې دونه کاسي سترګې چې هغه سترګې په تنجي کې دغه ته ما سمشه نو بس نه سمېدو او بلې تا ته زما زوی څه بیلي دي سم نو ولې تاسو راول زمون کور کې رشته وکړه اوس لارې بل چا ته چې ودانګل یزوی خبره دې صحیح ده ویم دا ښځه خاوند چې کم دی که نه دا یو بل سره وخت تېري اوس که ستا خور ما زوی له کړې وه او سبا د ما د زوی نه وه خوښه نو ما به پې څه کوله نو ته په سترګو شمکوره وي چې تا وله کوله تا وله بیا به زمون کور کې رشته کوله یزوی هغه پخوانی وختو کورکوټوالي به رشتې شوې هلکانو به غاړې خودې پې شوې رشتې ته اوس خو نن سبا خو ماډرن زمانه ده که هلک لري په ورکوټوالي رشته وکړه نو سبا نه کوي او بیا په شرمونو به شرمېږو دا څنګه زوی ستاسو خبره نه مني او تاسو وایې داسې و هغسې یزویه ژوند خو هغه تېروي که نه بس څوک یم چې هغه وایي نیک ومه نو زه په زور خو وله نه شم کولی څنګه به یې نه کېږي سر به روان کړم دا خواږه مورې روا دې سره یو څو خبرې څنګه تاسې کې ډولي دا رمانه دې خبرې جوړېږه تا خدای په سترګو باندې رون کا تا خو ما له هغه سپری کې دوکه کړې وه د ماشو سپری راکړی و سپری راباندې هلته لږ جان به حق کړی و خدای دې وکړي ګل خانه ما خو تاسو دا دوکه خو نه کړې دا به څه دغه دوکاندار پکې غلطي خوجي مړه زما ته په لږې خندان ساتې پټ پټ ما ته پټه ده ښه نه خدای دې وکړي نه ته خو زما ترور زوی په شلق دې ستا هغه ټولولي ولګي روغته مونږ کره ټکې پاته ده ولې نو بیا به داسې نه ما ګورې څه نه دي کړي یقیني چې ما ته د سمه سپری درکړه پوه شوې دا به تاسو لاګې بل چا بدله کړي ولې شرمولم ورته هغه چې څه عزت مې و ټول د نازکې مخکې لاړو ویې وایه نیم والي ولې لوړه بې غیرته م چې والم به هغه یې په سوټ سوروالې پروت دي دا ځکه خو مې کیوي دا ونه دا بل چا والي دا بچه د کاټمل چیچې دی که نه او د موږ ګټونو کې کټملې دي ټولې زوی زره ټکونې دي داسې ولې دا به ته ماته چې مونږ کره مه راځه پلاره راځه زوی ولې څنګه کېنه دې خوا کېنه زه به یې ټینګ یم که نه ته ورته نشي ویلی داسې ده که نه چې ستا زوی هلته تللی و چېرته نازکې چې کله که نه نو بچه به وویم څه ګټې وټې وې موږ اشتي لټلو بیا به ماته شوی نه دا هلته نه وتلي ها نو تا چې پر خپله خولې اوس ووایې چې هلته تلې اوس وایې نه وتلې ارشتي نه نوټې خو ما سره ته تلې وې که نه نو بیا خو نه تلې دغه ټګونه نو خو پکې خو موږ په رضا سره لا تلي و سړیا د تصدیق برکت ټولې ده که نه الله دې خوشحاله که ښه ده چې راغلې ایله لږ کور شو چې زه رالم کمره مې هم دله تیاره کړله کړکۍ مې هم دلو لګوله او بس پاتې شو دا وره دا مې په نقشه باندې ایښي دي چې دا اوچي یو پکې دا وره مو لګو ها دادا نه یو پوټې غټ په دې روډو نو تا ته هغه نور سنډاګان نه دي معلوم بچي چې بله کمره جوړوم نو هغې له به غټ فر راوړم هلکانو له به ودونه هم کوو که نه یو خو دا راته ووایه چې ابدمرې چاته تللي دي رښتیا ما خو تا نه خبره پټه کړې وه اوس به یې درته ووایم داسې چلو چې هغې ځان ته راپرځولو تا ولې هغه پیسې ورکړې وې هغه یو لګیا شوی و د چانې مشین روړو عثمان او جعفري یې ځان ته کېنولو په سر یې ورله مشین راکاږه کو دې کتل داسې بدې ښکاري که نه ته بیا که خرو اوچي شو بچي هغه له خو ما 200 روپۍ ورکړې وي همدې به نه لبوځي او دا استر به ورله مزېدار ورکوټې کړي ته د چا ویلي چې استر به له ګنجې کوی بس زه تېنه نوره نیم خبر چې راشي تپوس تېنه ته وکړه ته پلارې هغوی خو په ما باندې بیا راغوټه کېږي اوس ته خدای پاک راولي که نه نو زه به دوی سره وګورم هغه نو خدای پاک دوی سره برخ کړي چې تا ورسره کتل نو ښه به به که نه ته ورسره چېرته ګورې بچې نیازبین دي که نه بیا به راپسې د کلي خلک خاندي تا ته د کلي خلک معلوم دي که نه یو د مرګه دې دغه نیازبینتوب پاتې شي دغه نیازبینتوب به دله سبا لویل مې کاني وګوري زه الله پاک ته ستا ولي یو زه به دوی سره اوس وګورم ښه که نه بچې تا څه پیان وکړه که نه ښه را به شي نور به یې کوي که نه هغې ته خدای پاک د نیک بد لپاره هدایت دي او ته د یو کپ چای په حقه اخیستلو کوم هغه د هغه میرات مې پې ایښې دقه دې رالل راپرق شو هلکه ځوانان خو راورسېدلو داسې کار وکړه د ده سر ما ته تل ښکاره کړه
وای ما دا لاسونه راخټو دي ته په سر کې څه چلې تو ګوره چې دنه تاسو باندې جوړه کړې ده ته خای سره لکه دا وګوره وا دا دنه هو د سه پوری خره جوړه کړې ده اته دا ځای 2 غنټې مې په واړولې پلار ته وې د سه پوری خره ده تا له چې ما را 200 روپیا درکړیو چې دی باندې د بوزیو او دله په کوم دی د استاد خشته مزیدار ای پی کیو ها تا خو دې سم دا بابا صاحب ګټه ته جوړه کړې ده یو یاره پلاره خو 200 روپۍ دې راکړې وي څه د ATM کارت دې نو راکړې او تا ته پته نه یانو نن سبا 1500 روپۍ صرف د کټینګ علي نو ما ولې په خپل وکړو ته دا وګوره د ګل په شان ختم ورکړي د ګل په شان الله دې په قهر د مولا اخته کنه چې زه وې چې نه یان دونه پیسې لاندې نه یوټیوب شروع کته 1500 روپۍ د کس نه علي یاره نازکي اوم خیال مې دې ته دی پلاره ازم لري کدا شیزونه میزونه دغه نه یوټیوب شروع کو په دې دیاریانو مزدوریانو کې سم نشته نن سبا بچی د نیټوب دا کار نه دی دا مکوا هر سړی برازي او بیا بل خیراتي ته خونه علي نو بیا هم نه دل کوي دا زمونږ پلار دی دا ذکر کوم اول کوم یو الاختیار ته ذکر کوم ماشین راځونیو په دې سر کې مال وسوک جنیا راکی بچی ستاره پاله دي نه کې ډیریو خو کار بکې یو د قانون مطابق بیا به تعالی هر سړی لو خو درکې او چې کار نه کوي په ایماندار لکه سپو په دې لاره کوڅو کې ګرځي او څوک به باندې بار نه کوي دا څه خبرې جینې ولی جینې کې مینه کې وته تا ټنګار ته په وګونو کې ما چوا ګل د ډنډر نه راځي دادا ته مس ناروا کې کنه ایا نو وایي سکه دې ګنجان ټول مو دا چې دې نه کېنه وا شریف کوم نه کړیا نو شریف کړه دا غسان ته قشانتیو ستا خو د ګل په شانتي وختو او ته بس لا شي غلم علم چنه ته تاوی ګرام شو قدرت وګوري کې دي شو یاري وای ګل ماته چای وی نه کو دا ګنجان ډیر کو الله دې کې جنہ کو ګنجان خوخي عثمان بچی دا راته وایا چې دې سال کې اوس سپګې مګي کټبل مټبل نو یاره پلاره دې سر کې ریشي چې د سیمه ته دا رومبه اختیار د خپل کنه نو دونه ریشي ته را پریو دا کوم دې کلی لکه سم د نه ځان جوړي نبی باندې ته ډکړو کنه دا مې لري کنه سکه تو هم پته نه چې لري که خدا او د خپل په غاړه مې وخرو دلته مې کوته راوړو نو ما ویل د ټولو د سرونه به د سپګو بیا ډک شي عزت دا خبره پرې دا لاسونو ته ګوره دا راغلو دا د کټ د ناستو د دې خټو لوټو نو چې تاسو له دا خټي لوټي کوي دا وخت دا کارونه نه دي سرکار کوړه نه جوړ کړه دا مې بچی تاسو له کمره جوړ کړل ما دا کمره زبر کوم دې ما گاونډه په دې کو تراوادم دا چې کو باندې فلار زما دا واده پتا پاره دي او ګټه نوی او ساته په خپل مټو باندې او ګټه نو بیا بدل لاغه او کما سوچ دا بچی وروړي نه خبره کنه په خپل وته کې دا فلاران غوړي کوي کنه نو هغه ته لخیته لا پیدا کی کور ساتي تو ساتي دو ساتي مو ساتي زما تعلیم پوره کی کنه تعالی کی دن وادو کی وای دا زمانی کنو کړی دا واده دی به موږ نه کوي هغه وختو اوس هغه وخت نه دی ګرامیانی دی 15 توله 15 توله کالی به وی کوي رومبه یک زما کېږي د واده پلاره رومبه به مال واده کې زه خو کار روزګار کوم دا خو په ټکی باندې نه ککړ نه کار کوي نو مال به اول واده دا شمس الرحمن غلی وانه لور دا واده کو سره له جوړیږي کنه تا بچی رومبه واده به هغه کس لکوم چا چې مال دونه لوټونه راوړل بس زبل راولم ته دا شابه لوټونه نه دا کنه لاړ شم هغه نه فانی دا فوتی شپه دا نه قبل راولم ته دا پیسې دونه آسان دي تاسو په خپل غنیم سوانی ته موږ صبر 200 ورکړي او به کنه ته پند راولم بچی نو خبرې پری دی او ګوانډیان زمونږ دي ا ډېر ښه خلک دي او د رښتې پسې دي راځي د نازک یو نو ما یې څه تعلیم کړی دی او ځلنګ شی بیل بداسي یو بس ما فیصله کړې ما فیصله کړې نه ورکوم پلاره هغه له خو دار پور نه ورکوم چاله ورکې هغه مې راغله بچی دا د قسمت خبره ده او لیک د اسمان نه دیو چې چا په نصیبه کوي الله بیا ته په نگاه کوي زه ولا نه ورکوم دا نصیب هم زبدلو مستا دي باندې نصیب بدلې ولې څه چل دی مو وایا کنه تاسو په شان کټ پسر خو نه دي چې کټ پسر ګرځي تاسو یې اوس وخت دي کتیو کې د پلار وخت دا خبرې مې نه دي خو دا خبرې دا د پښتو معاشره ده دا څه کار دی کنه چې هغه زموږ ګوانډیان دي او ډېر ښه خلک دي وایي هغه لکه ماته ساده غونډې انسان ښکاري او ډېر خشته انسان دی اسی لا بلانی 2 منټه تاسو یې پنځه مات کې پته چې لیوانی دي لیونی نه دي ساده دي اخلاقي ولا الله پاک خشته ورکړي دا چې څونه سادهګان دا رزیلانی ښه تا ته به تاړي ولې کولې خو دې کنه ستا په شان خدانه دانه داړي نه دي دا خولې دي دا خولې هغه کې د سخولې دي یار په خپل ښکاری په ځان کې تیر کړی دي او بچي خیال دی وتا
ادب خو پکې راسره شته نه ها. زی پلان مو زه ولاړ مو ته خو کار کوې. اوی ساري نیولې دا کاټو نو کار نه من کومه چې دوی کینې دا ما ستا کار کار مزه کمې پوره کوم بچي ته خدای قبر ته نږدې کېږم اوس په کارونو باندې لکان خشته کار راشه کېنه. بوډاګان به خنخ کار الا کنه کینه کنه ایمی پلاره قربانه ده د خانه ده دا قربانه ده امستانه روانه ده تا د قشانتې مخته کړي دي د ځان غواړي چې وزر مې په ډولۍ کې کېني او بل کور ته لاړې شمه ما خو ته کومې ارادې راته ګډوډې ښکاري ما دا خبره نه ده کړې خپله د ډولۍ خبرې کې ډولۍ خبر ته کوم ډولۍ کېږي 2 منټه پاتې کوم دي هغه ګاونډیانو کار ور دي خو چې سولې دي د 500 پی مخ سره نو غاړي مې ته نه راوړل ولې دې تیرې وړو و دې دې تا واورېدل ما وورېدل او بچي ما دې دا مونږ نه حیا راتللی و هغه دې به مړه شوي د قبر ته تللی ده که نه د هغې خیال ساتم ښه که نه ځکه مې دې میازبینو ساتلی اوس دې ما هم پېغور راکوي او تا هم راکوي زه خو د میازبینه نه کم صرف ته دا میازبینه که همیش دپاره لور خور د پردي ډېران ښځلې هغې ته سپک کتلې کېږو زامن بس په تخه یې کېنوه ورګړي خبره ته مې لګ خبره کوم وګلې رانی ته کا خیال کو چک تا په غوږ نه لګي هم دا لوري چې کوم دی ګاونډیانو که نږدې ورځي او څه کار رالی ونه ګوري ګورې ښه خطره مې راولې چا ته وړولی کې کېنه خو دوی دې مه ورکوه بچي زما په خپل ډوب باندې اعتبار دی ښه که نه په نازه کې باندې ښه که نه دا ستا بل اعتبار دی ستا په مخ کې وای ما غله ورکا دا نه دا مردا ته پلار سړی دا ته ځان پلار او مونږ ته وای سړی توپ د کې نشته عقل د کې نشته او دې کې د سړی سړی توپ د لور خور نه به مې تپوس کوې د لور خور نه تپوس مې ته حق شته نو هغه خو دې نه لا تپوس نه دی کړی دا په مخ بس ما ورته د خپلې هم دي وویلې دا په مخ کې به غواړي دا حقونه نه ته خو زما اروره مې او خور مې که نه سترګې دې لرګو دي یا بچي وی داړو هم خبرې زده کړې ناست یو تاسو په زول خبرې کوي اوس په دې هغه څه راشي یو لږه ګزاره کوي د هغه مخکې ګورې په زول خبرې ونه کوي په شرمون به مې وشرموي دا په سرو کې د ایو بنشته دا په مخ کې دا خبرې په وکړي مخ کې دا خبرې کوي خو دې څه دا ته نه وې کنه نو وختي به مې په ماشين دا سر ټونې کړې وي او دا ته نه ستا د مخې وته سنې وې او کوته کتا کې آیا شته یو ولی په مخ کې څه ته د پیغلې خو مخکې دا په زول خبرې کوي نو چې دای کوي نو زه به خامخا کوم نه دوی چې واده غواړي هغه خیر دي دوی ته حق شته او چې ما د خپل حق دپاره اواز اوچت کړه که نه واسه بچي ته وجه څوک رالې ای کاکاجي جوړ راغی دې شي او که هغه دا ور پسې بند کړه دن نه کی ډېرې تباکه مشر دا خبرې مه کوه دې کماله هغه ما سي لګیا دي سړیا ما ته معلوم دې او مشر دې حق نه خنداګانې ورپسې ونه دا یو خبره ده کوم وایه بچي حق د محمد سلام لیو دی وکړو داسې لیو کې د کوهې نه ټوله مجموعه جوړه کړې د دې خو دا تاسې وکړل ویم یزویا دا معاشره د پښتنو د ګورې ویم د رشته چې کوم ځای کې وشي که نه نالک هغه اړخ باندې ځیم نه هلته به راباندې خلک بد وایي افامزه بیا ګورې نه وټم دا خو اکثر داسې لکه ټس راکې کاسه کې وروړم که نه دې ته مینه ډېره کېږي خیر دی هسه خبره نه را او دا راته ووایه نن خو سترګې نه وي تورې کړې ولې نو ټول سترګې ټولې کړې وي ساوه شیطانانو ما خو سټو بیا تر روان کړو ته ومه بیا دې نظر کېږم ته کېنه داسې کار راغه ترې د 20 کاله پس د کراچۍ نه را روان دی زرغون شاه ما ته رنګ کړو وي در روان یم هغه را روان دی اوله زما لاټرم دی پکې او که نه زمانه کشر دی 20 کاله پس د کراچۍ نه راځي اوله دا ډول مون ماټومان وو چې تاسو دونه واړه چې دی تللی وو اوله دا کاکاجي هغه لور خو بس غټه شوي که نه او ما لا نه رالیدې چې څه چل به شوي څه به نه خو دا سړی د لور ډېر غم دی نه نو دغه یوه نیازبینه لوره وه ډېره ورته ګرانه وه ورمیک دماغ چا ورته چولي نه چایه وړې وایي دا سترګې ټولو ورشه نظر نه شي ورشه ویم بس کې داجي زه تاسو سره نور په دې لار نه ځم تا خو مالې په ګرځېدو خو پی ماته کړې او ستا ضرور دا کور نه رارسي نه راځه لورې دغلته ورځو دی سربیلن کلي کې کور دی ما ته معلوم دی راځه لورې دا ستا ضرور دومره ظالم سړی چې دومره لرې کور جوړو خو هم دلته به یې موږ سره خوا کې جوړ کړو که نه لورې هغه ښاریه و دا کلي دی راځه ما پسې یا ښځې وایم هغه دلته اوسېږي عجب خان کورونو کې اوسېږي را روان دي دلته راغلی دی د کراچۍ نه الله دې په خیر راولي هم ډېره موده پس پې وي امین بس زما رور دی خدای دې ښه ساتي رور خو رور یې که نه بلې نه ورته ووایه چې ماشومه ځان سره راوله راولي به راځي به خامخا ما ورته وویې